اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ ملګرو امید کوم چې ښه به یې روغ جوړ به وروڼو سایډ له تاسو سره تصویر ښکاري دا هغه ځای تصویر دی په کوم ځای کې چې لوط علیه السلام په قوم باندې عذاب راغلی او الله تعالی پرې کاڼي ورولي وروڼو نن به درته هغه ځای ښایم کوم ځای کې چې په هغوی باندې هغه عذاب راغلی د مولانا صاحب ورسره د هغه واقعه هم بیان کړده نو راځئ وروڼو تاسو هم واورئ او زه هم واورم د لوط علیه السلام قوم الله په څه هلاک په بې حیایي هغوی به څه چل کو دا د هلکانو د څخه ګناه به یې کوله او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې هلکان به هلکانو سره میلاوېدل او دا خرابه ګناه به یو بل سره کوله او دا به یې داسې پټ هم نه کوله دا په ښکاره په مجلسونو کې به یې کوله هېڅ حیا پکې نه و عامو مجلسونو کې به یې دا ګناه کوله الله ورسره څه چلو لوط علیه السلام پیغمبر ولا خدای پاک راولېږه لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام رارو هغه ورته نصیحت صدوم علاقه وه دا د دې اردن او د دې فلسطین او د شام دې علاقو سره نږدې ده لوط علیه السلام او یو کلی نه دی مؤتفقات دا 15 ګڼ کلي دي لوط علیه السلام راغی هغه ورته دعوت ګوره الله پاک اله یو قوم له سزا ورکوي چې لاول په خپل حجت تام کړي قایم کړي په حجت سبا دا ونه وایي چې الله موږ ته خو تا دین نه و لېږلی موږ څه خبر وو لوط علیه السلام ورغی هغه ورته ډېر زیات نصیحت وکړو ای بچې دا ګناه ده دا ناروا دی دا حرام دی او دا د هلکانو ګناه هغه ګناه ده چې د ځنګل حیوانات هم ترې ځان ساتي څاروي او حیوانات هم دا ګناه نه کوي او انسانان یې کوي نو د لوط علیه السلام ورغی او د خپل قوم ته نصیحت وکړو خو هېڅ اثر پرې مه کوه ډېر زیات نصیحت یې ورته وکړو او هېڅ اثر به یې نه کو بلکې لوط علیه السلام پورې به یې ټوکې کولې پاک دامن ځان پاک حسابوئ ځان پاک دامن زمونږ فخره که هلکان هلک سره میلاویږي او که جینۍ سره میلاویږي او که هلک جینۍ سره میلاویږي تاسو پکې نه خورئ الله پاک فرشتې راولېږلې په ډېرو ښایسته شکلونو او لاول ابراهیم علیه السلام لا ورغلی ابراهیم علیه السلام پې دا ګمان وکړو چې دا میلمانه دي هغه ډېر زیات میلمه دوست و فما لبث ان جاء بعجل حنیذ لاړ او کور یې یو سخی لال کو او هغې وله روید کو میلمنو له یې راوویسته ډېر میلمه دوست و ابراهیم علیه السلام چې څنګه یې ورته میلمنو ته هغه کېښوده میلمنو ګوتې نه وروړې هغه زمانه کې به قانون سو چې څوک غل به چا کره کور ته ورغی غلا به یې کوله نو هغه به د هغه کور والا خوراک نه خوړه په دا یو نظام و یو قانون خو دې زمانه کې چې غل ورشي په کور باندې نو لاول په پرج ورشي نو چې سي هغه وخوري داسې هم شوي دي په دې اخباراتو کې راځي چې ښه مدیدار په بورچي خانه ورغلی دی او که هغې کې څه غوښه مخ او څه پراتو هغې خوړلي دي او د هغې نه پس یې د کور نه سامان تښتولی دی غل به خوراک نه کوم چې غلا به یې کوله نو هغه چې څنګه سخی یې ورته کېښوده هغې ګوتې نه وروړې نو ابراهیم علیه السلام یې دا جوړ سو غلم له راغلی دی دا څه مسایل دوی نه وړي نو هغه لږ فکرمند شو نو هغې ورته وې مولاد مه یارېږه وایي انا رسول ربک موږ ستا د خدای استازي موږ فرشتې یو او موږ ځو د لوط علیه السلام قوم تباه کوو خو په لاره په تا رالو دا له یو زیری درکو خوشخبري درکو ما له څه خوشخبري راکوې وی تا له به خدای زوی درکوي نوم به ول اسحاق